په نړۍ کې اکثره هیوادونه له میلادي جنترۍ څخه استفاده کوي او د دې ترڅنګ ځینې هیوادونه بیا ځانګړې جنترۍ لري او له هغو څخه ګټه اخلي. په چین کې له میلادي جنترۍ سربیره کرنیزه جنترۍ هم کارول کیږي. د 2024 میلادي کال د فبرورۍ لسمه به د چین د کرنیزې جنترۍ له مخې د نوي کال لومړۍ ورځ او یا د چین پسرلنی اختر وي. پسرلنی اختر یعنی نوی کرنیز کال د چینایانو لپاره تر ټولو مهم اختر دی. چینایان نوی کرنیز کال څنګه لمانځي او د دې اختر لپاره څه تیاریانې نیسي؟ که تاسو غواړئ په اړه یې پوه شئ نو د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړئ. په پیل کې له هغو افغانانو واورو چې چین ته سفر کړی دی چې دوی د چین د پسرلني اختر په اړه څه معلومات لري. در شب سال نو د نوي کال په شپه یا د پسرلني اختر په شپه دوی د جیاوزه په نامه خواړه خوري. دا خواړه زموږ او ستاسې د منتو خوړو ته ورته دي. دا بیا داسې خواړه دي چې دوی یې د نوي کال په شپه باندې خوري. گرچه که ما زیاتر نبودیم که څه هم چې ما په دې مراسمو کې ورسره ګډون نه دی کړی خو په ځینو ځایونو کې ورسره مخ شوی یم نو پوهیږم چې دوی نوي خواړه چمتو کوي. کوښښ یې همدا وي چې خپل دوستان او ملګري سره یو ځای وي او په خپلو کې سره ځینې پروګرامونه ترسره کړي. یو څه چې دوی ورته ما جنګ وایي هغه یوه لوبه ده لکه موږ چې قطبازي کوو دوی همدا لوبه کوي او ځینې نورې داسې لوبې چې د دوی دود دی ترسره کوي. ما د چین هیواد ډیرو ولایتونو ته سفر کړی دی خو هغه ولایت چې موږ سر و کار یو پکې هغه د چین هیواد د زیجانګ ولایت دی. که څه هم ما له دوی سره دغه اختر یو ځای نه دی لمانځلی خو دومره معلومات لرم چې د چین هیواد خلک د پسرلنی اختر ډیر په غوره ډول مانځي. د دوی دا دود ډیر غوره دی چې د دوی هغه غړي چې د چین هیواد څخه بهر ته تللي وي دوی ټول په دغه پسرلني اختر کې د چین هیواد ته راځي او دا اختر په ګډه لمانځي. نو لکه څرنګه چې موږ وینو د افغانستان هغه خلک چې بهرنۍ هیوادونو کې د دومره لیوالتیا نه لري چې په دې اخترونو کې لکه د دوه اختر چې موږ په کال کې لرو له خپلو فامیلونو یا کورنیو سره یو ځای شي او د اختر په ګډه ولمانځي. خو د چین هیواد دا دود ډېر غوره دی چې دوی که هر څرنګه وي دوی حتما راځي او د اختر په ګډه لمانځي. موخه د تحصیل لپاره تللی وم د هانګزو پوهنتون محصل وم. تر اوسه خو دغه دودیز اختر له چینایانو سره نه دی لمانځلی خو څومره معلومات چې موږ لرو دوی د سږنی اختر چې دی دا بس ټول یو ځای سره تېروي ښه په خوشحالۍ میلې بس همدغه یو بل فامیلو ته سره چکر او میلې کوي سره چکر یې وایي. چینایان پسرلني اختر ته څه چمتوالی نیسي او څنګه یې لمانځي؟ ښایي تاسو یې هم په اړه څه معلومات ولرئ خو زه نن پر همدې موضوع د CGTN پښتو څانګې له خبریالې سپوږمۍ سره غږیږم چې په اړه یې معلومات راکړي. اغلې سپوږمۍ سلامونه، وخت مو په خیر. اورېدلی مې دي چینایان نوی کرنیز کال یا پسرلنی اختر په ډېرې خوشحالۍ او د ځانګړو دودونو له مخې لمانځي. کولی شئ چې په اړه یې لږ معلومات راکړئ؟ سلامونه او نیکې هیلې. خو چینایان نوی کال په ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ لمانځي او له راتګ کابو میاشت مخکې ورته تیاری نیسي. زیاتره چینایان چې په نورو ښارونو او سیمو کې دندې او کارونه لري د نوي کرنیز کال یا د پسرلني اختر د لمانځلو لپاره خپلو ټاټوبو ته ستنیږي او د دې اختر په رخصتۍ کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږي. چینایان د نوي کرنیز کال د هرکلي په پار خپل کورونه ښه پاکوي او پر دروازو یا کړکیو شعري بیتونه او د نیکمرغۍ انځورونه زور راتوي. د کرنیز کال د وروستۍ ورځې ماښامنۍ ډوډۍ چینایانو ته ډېره مهمه ده او د کورنۍ ټول غړي په همدې ورځ یو ځای ماښامنۍ ډوډۍ چمتو کوي. د چین په شمال کې خلک د دغې ماښامنۍ ډوډۍ لپاره د جیاوزه په نوم ځانګړی خوراک جوړوي خو د جنوبي سیمو اوسیدونکي یې بیا د همدې ماښامنۍ لپاره مختلف خوندور خوراکونه پخوي او د کورنۍ غړو سره یې په ګډه خوري. چینایان همیشه د نوي کرنیز کال په لومړۍ ورځ نوې جامې اغوندي او د خپلوانو او ملګرو کورونو ته ځي او اختریزې ډالۍ وروړي او د نوي کال نیکې هیلې ورته څرګندوي. ماشومان د نوي کرنیز کال په موده کې د خپلو خپلوانو کورونو ته ځي او هلته مشران او لویان ورته په زرو پاکټونو کې پیسې ورکوي. په لنډو ټکو به یې ووایم چې چینایان په ډېرې خوشحالۍ د نوي کرنیز کال هرکلی کوي او په شوق او ذوق یې لمانځي.
ډیره زیاته مننه اغلې سپوږمۍ چې معلومات مو راسره شریک کړل. قدرمنو لیدونکو زموږ نننی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل ښې چارې.